ملګرو په نن ویډیو کې به تاسو ته د مرچل سریال اداکارې مریم د ژوند په اړه معلومات درکړم. نو د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ او زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو لایک، کومنټ او شیر کول مو هیر نشي. نو راځئ چې شروع کړو ویډیو. ملګرو تر ټولو مخکې درته ووایم چې د دې پوره او اصلي نوم ماروی اناګان دی. دا په 1983 کال کې د اپریل په 20مه د ترکیې په استانبول ښار کې پیدا شوی چې اوس په 2022 میلادي کال کې عمر 34 کاله دی. ماروی اناګان چې په کم عمر کې د اداکارۍ سره علاقه پیدا شوه خپلې زده کړې په دې برخه کې وکړې. ماروی اناګان په استانبول کې د زده کړو تر سره کولو وروسته په 2006 میلادي کال کې فلمي نړۍ ته راغله. ملګرو د ماروی اناګان وزن 53 کیلوګرامه دی او قد 115 سانتي متره دی. د ویښتانو رنګ نسواري دی او د سترګو رنګ تور دی. ملګرو د دې د پلار نوم اورکان دی، یو ورور او یو خور لري. ملګرو ماروی اناګان د 2006 کال څخه تر اوسه په 14 سریالونو کې کار کړی چې مشهور سریال یې سونګورلر یا د درمورچل سریال دی. ملګرو که شخصي ژوند ته راشو نو دی په 2020 کال کې د سیوګیم په نوم یو ترکی تجار سره واده کړی. کوم اولاد نه لري خو امیدواره ده او ډیر ژر به د یو ماشوم مور او پلار شي. او اوس مهال دا په استانبول ښار کې د خپل پلار او خاوند سره ژوند کوي. اوس به راشو د دې آیت ته. ملګرو څنګه چې مخکې وویل دی په 14 سریالونو کې کار کړی او د دې سریالونو نه زیاتې پیسې هم ګټلي. دا د سریال یوې برخې جوړولو په سر 15,000 ترکی لیرې اخلي او ټوله شتمني 1.5 میلیونه ډالر ده. او دا تاسو په ټولنیزو رسنیو کې هم فالو کوئ شئ چې دا د انسټاګرام اکاونټ او دا د 2022 کال نوي انځورونه او دا د ځینو سریالونو انځورونه هم را سره وګورئ. نو ملګرو ویډیو تر دې ځایه وه. ویډیو څنګه او په کومنټ کې ضرور ووایئ. که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک، کومنټ او شیر کول مو هیر نشي. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د خدای په امان.